شریعت اجازه ورکړې مرای ما د ډیرو خزونه دا شرعي طریقه ده پکار دار چې الله تعالی طاقت ورکړي چې دې وکی خزي شرعي طریقه ده او نه پکې د اول خزینه اجازه شرط چې ورګه زبا غرضا کما ما دا شریعت اجازه درکړې ده خو انصاف پکای کو پزان دي دا ګمان نه وي چې زه انصاف نشم کولای کو بل خزاو کم بس دا بل بیا پریدم ډیر بدبخت داسي وي چې یو غزاو کې غزاړو پریدي نبی یې طلاقای او نه ورته خزوي یار یا طلاق ورکاو یې خزکا دغه یو ځای کوم ټلیفون راته شو ما سره کسان ناست ما سره خبرې کولې پېښور نه نو ما ورته جواب کې دا وي مې طلاق ورکا طلاق مې بالکل طلاق ورکاوه پته کې مصروف وم ما بار بار ټلیفون کو نو ما ورته مې طلاق ورکاو طلاق دا کس خندل ماته کتل چې دا مولي صاحب سوي دی خو چې طلاق ورکا خزیلا نو ما ټلیفون بس کنه ماته مولي صاحب خبرې هنوري کو خو دا خبره مې وختي راځي پړ کې زی راځي داخل کو طلاق تاسو وای ته ما زری ته چې طلاق ورکوا مې ته خبره پوه نه شوې کنه اگر اته خزمې دا خو دوی خزمې کړی دا هغه بلې زه پیسې ورکوم هر څه نفقه هر څه ولا ورکوم خو بس نور حق نشم پوره کولی نو زړه مې نه غواړي پیسو ته ضرورت یې ولا ورکوم خو نور حق نشم ادا کولی نیمه مې سره نشته دی نو زه چې کوم طلاق ورکوم کو داسې وساتم ما ورته مې طلاق ورکو طلاق مې دا طلاق لا بس ما بدغه ځای کې وي چې دا غي حق پیسو ته دا غي حق نشه کولی زه خرچ ورکوم یزه چې هغه په کور کې نشم برداشت کولی جدا کور مې تر خړې درې بچي مې وسرم دي پیسې ولې لګم چې زه دا خرچه کوي ما ورته مې طلاق ورکړ په دې باندې ته ګناګاري نو یا خو د دوه سره بیا یو شان انصاف کوه چې انصاف نه ورکړي طلاق ورکړه دا طلاق راستول الله دې چې د خځې او خاوند ژوند نه کیږي نو یو بل دې شي جدا شي د خځې او د خاوند ژوند نه کیږي یو بل حقوق نشي ادا کوي یو بل دې شي جدا شي دا زموږ پښتنو خلکو یو لوی سیس د طلاقونو جوړ کړی دی خزه به ما نه فریدم او نه خزه کوم نه فریدم او نه دا ته د غیرت خبر ښکاری چې نه فریدي او نه خزه کوي نو شرم بدر له جوړ کړي بیا باندې خلاصيږي نبی وی ولا ما دغه کوم دا نه ګوري چې زیاتره چا له طرفه موجود دي زیاتره خو زمانه طرفه موجود دي ولې ته خزه نوامه ولې نه طلاق کومه شریعت حکم دا نه دی ښه شریعت د هرې خبرې حل وستل دی د هرې خبرې حل وستل دی نه خبر مې څه پورې کوله د نبی رسول الله سلام غني بیبيانې وي غني بیبيانې وي نو نبی رسول الله سلام به انصاف کوي بل خبره درته وکما څومره صحابه کرام چې موجود دي کنه په دې کې بتا ته دي صحابي صرف د یو نما سیوا میلاو نشي چې هغه یو خزه کړی هغه صرف یو صحابي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی غالبا چې دا صرف یو خزه و نور د ټولو صحابه کرام دوا او درې او څلور خزه یو خزه پکې د یو صحابي نه و چرته قرآن شروع د دوه نکړي د مسنا و ثلاث و رباع دو درې درې او څلور څلور دغه ته چې طاقت کوله شيخه کوي څلور خزه تیر ورځ کې ماته ټلیفون شو د پېښور نه ماته ټلیفون ډیر زیات کیږي یو زنانه